افغانستان پرته له کومې لاسته راوړنې د سریلانکا پر وړاندې لوبلړۍ پای ته ورسوله. نن د ورځنۍ لوبلړۍ د درېیمې لوبې لپاره افغانستان او سریلانکا یو ځل بیا سره مخامخ شول. د نننۍ لوبې په چې افغانستان وګټله او په خپله خوښه یې لومړی د توپوهنې پرېکړه وکړه. افغانستان د رحمت شاه د 65 د عصمت عمرزي د 54 د رحمان الله ګربز د 48 او اکرام علي خیل د 32 منډو پر مټ سریلانکا ته د ټولو لوبغاړو په له لاسه ورکولو سره په 48.2 اورونو کې 218 منډې هدف ورکړ. که څه هم په پیل کې د افغان لوبډلې توپوهنه ښه وه، خو ورو ورو ترې لوبه بیکاره شوه او لوبغاړي یو په بل پسې زر زر وسوځېدل چې هماغه له پلان شوي هدف کمې منډې جوړې شوې او اړتیا ته په کتو لوړ هدف ونه ټاکل شو. افغانستان بیا توپچونه کې د توپوهنې په څیر د پام وړ لاسته راوړنه نه لرله او وی نشول کولای د سریلانکایي لوبغاړو د بریدګرې توپوهنې مخه ونیسي چې له امله یې سریلانکا ډیر ژر او په 15.2 اورونو کې هدف ته ځان ورساوه. که څه هم د افغانستان توپچوونکو د سریلانکا 3 لوبغاړي وسوځول، خو بیا هم د افغان لوبغاړو ورو او تیزه توپچونه د نړیوال جام په څیر خوندوره نه وه. له ورځني نړیوال جام وروسته دا دویمه لوبلړۍ ده چې افغان لوبډلې له لاسه ورکړه او د دې ترڅنګ یې یوه ټیسټ لوبه هم سریلانکا ته بایللې ده. په همدې حال کې افغانستان څو ورځې وروسته د فبرورۍ په 10 له سریلانکا سره 20 ورځې لوبلړۍ پیلوي چې د همدې میاشتې تر 21 نیټې به دوام وکړي.